12 لکه مربع کیلومتره، 12 لکه مربع کیلومتر، چې دی خواته 12 لکه، دی خواته 12 لکه، دی خواته 12 لکه، چې موږ در چمن ازو 100 کیلومتره ده، در کراچي پورې ځي 900 کیلومتره ده. لیکن عمر هغه څوک چې 12 لکه کیلومتر پر مځکه باندې مربع پر دې مځکه باندې اسلامي نظام راوستلی. اولنۍ هغه څوک چې په کوپه کې لوی مدرسې هغه فعال کړل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا زد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وأولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله مولانا العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم. وقال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول من يسلم عليه الحق يوم القيامة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
وأول من يؤخذ بيده فينطلق به إلى باب الجنة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ात नबी बुलंद है ज़ात खुदा के बाद। दुनिया में इख्तिराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। क़िरतास की चेहरे पर एक लफ्ज़ लिखा यामिनी, क़िरतास के चेहरे पर एक लफ्ज़ लिखा यामिनी, उस लफ्ज़ की खुशबू से क़िरतास मुअत्तर, उस लफ्ज़ की किरणों से आलम भी मुनव्वर है, उस लफ्ज़ की किरणों से आलम भी मुनव्वर है। ओ लफ्ज़ मुकम्मल है, ओ लफ्ज़ मुहम्मद है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शौक़ बानी दुरूद शरीफ वाइस। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ډیرو محترمو عزیزانو، دا میاشت دیتا محرم الحرام په عربی کې ویل کیږي، چې دا کم مشتاسی اوس پکشي شروع یو دیتا محرم الحرام میاشت وایي، او دا د اسلامی تاریخ د اسلامی نړۍ اولنی میاشت ده. په اسلامی تاریخ کې د محرم الحرام ته اولنی میاشت ویل کیږي، او یا د هجرت چاہے ہجری ورتوائی ہجری کال ورتوائی د ہجری کال اولنی میاشت
او یا زموږ تاسې په پښتو کې دې ته حسن حسین میاشت وایي. دا د محرم الحرام میاشت دا دې کې ډېرې واقعات پیښې شوي دي. یوه واقعه هغه د شهادت د حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه واقعه ده چې دغه میاشتې په اوله ورځ باندې دی په شهادت رسېدلی دی، چونکې نن یې درېیمه د دې میاشتې یا دویمه د دې میاشتې ده، نو دوې ورځې یا یوه ورځ درمخ جناب خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه په شهادت باندې ورسېدی. عمر رضی الله تعالی عنه دا د اسلام یو ستر خلیفہ تیر سوی دی. دا یو لوی باشجاعته او دا هغه څوک چې په اسلامي نړۍ کې اولنۍ دی هغه څوک چې پر ډیره دنیا یا پر نیمه دنیا باندې قبضه او د اسلام بیرغ ورفاوي در اقطار و در مځکې پورې در نواحي و در مځکې پورې د اسلام غږ ورساوي، د کلمې غږ ورساوي. اولنۍ هغه څوک هغه عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه. او عمر رضی الله تعالی عنه دا اول هغه څوک چې پر 12 لکه مربع کیلومتر مځکه باندې اسلامی نظام جوړ کړی. 12 لکه مربع کیلومتر 12 لکه مربع کیلومتر چې دی خواته 12 لکه دی خواته 12 لکه دی خواته 12 لکه چې موږ در چمنه زو یو سل 60 کیلومتر ده، در کراچي بریزه 200 کیلومتر ده. لیکن عمر هغه څوک چې 12 لکه کیلومتر پر مځکه باندې مربع پر دې مځکه باندې اسلامي نظام راوستلی. اولنۍ هغه څوک چې په کوپه کې لوی مدرسې هغه فعال کړل د درس او د تدریس لپاره. د علماء را جمع کېدل وکړل، د صحابه را جمع کېدل د هغه چا د لپاره کول چې هغه بنافوبه و. اولنۍ هغه څوک چې د پولیسو قانون د کښې شوی په شهرو کې پولیس مقرر کړل، دا هغه څوک اولنۍ هغه څوک چې بیت المقدس چابي وته ته پلاس کې ورکول شوی ده. عمر رضی الله تعالی عنه د مدینه منورې څخه ولاړې بیت المقدس ته او د بیت المقدس چابي هغه د پلاس کې ورکول شوی دی. او یو د غلام مړی ورسره و دا ولاړه بیت المقدس ته. بیت المقدس والا چابي وده ته ورکړه د فلسطین بیت المقدس. اولنۍ هغه څوک عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه چې 10 کاله د خلافت کړی دی. 10 کاله پر دې ځکه باندې د عدالت نظام د چلاولې دی. 10 کاله داسې اسلامی قانون
چې نړۍ ورته حیرانه وه. داسې قانون یې پر دې مځکه باندې عدالتي نظام و، عمري نظام و. د دنیا ټول کفار د عمر د دبدبې او د شجاعت څخه کپېدله، که د قیصر او که د کسرا وه، که د روم او که د شام او که د خراسان بادشاهان وه، په خپلو بنګلو کې ورڅخه بیرېدله. دا هغه څوک عمر صاحب رضی الله تعالی عنه دا هغه سړی و چې په دغه نظام او په دغه دبدبې او د دغه قبضې سره چې پر نیمه دنیا باندې اسلامي نظام بیا هم د خپلو کالو ته 12 پینې لګولې وې، 12 ځای پینې ورته لګېدلې وې. دا هغه عمر و چې د اسلام پر راوړلو باندې د کفر مغلوبیت راغی، د اسلام غالبیت راغی. اولنی هغه څوک چې د اسلام په کمزوري کې د پر بیت الله شریف باندې سره د صحابه د طواف پر بیت الله باندې شروع کی او هر کافر ته به اعلان کاوه چې ما اسلام راوړی و د فاروق وویل عمر فاروق د هغه ورځ څخه چې د اسلام او د کفر بیلوالی راوستی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پر د باندې نوم د فاروق کښېښوی. نو دا ورځ چې کومه ورځ ده د محرم الحرام اولنۍ ورځ، یا زموږ ته یې په پښتو کې چې د حسن حسین ورځ ورته ویل میاشته ورته ویل کېږي، په دې اوله ورځ باندې دی د دنیا څخه ځي، په شهادت باندې رسېږي. د دا اوصاف بې انتها ډېر دي. قرآن کریم کې هم د څو ځایه الله جل جلاله د موافق قرآن را لېږلی دی. 3-4 ځایه الله جل جلاله قرآن کریم د پر رایه باندې را لېږلی دی. یو ځای د مسلمانانو د مندو چې امهات المؤمنین ورته ویل کېږي، زوجات د رسول الله صلی الله علیه وسلم، بیبیګانې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د ټول اسلامي نړۍ د مسلمانانو د لونو دپاره د حجاب د الله څخه غوښتي. الله جل جلاله قرآن کریم کې حجاب راوستی. هغه ټیم کې پرده نه وه، ښځو به پردې نه کولې، بغرې به نه کولې، دا برقه چې ورته وایي کېږي، دا برقه نه وه. عمر رضی الله عنه خو ډېر شجاعت والا سړی و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وویله ولې د الله محبوبه کاش کې یو پرده دې زړولې وای پر دې خپل کور باندې، ځکه پردي وو ناواله د ګرد راځي او ستا سره پوښتنې کوي، خلک اسلام راوړي، خلک دین زده کوي، خلک په دین کې داخليږي. نو دا ما ته خوند نه راکوي چې هغه اجانب پردي خلک هغه ستا کور ته راځي، نو کشکې تا پرده کړې وای. الله جل جلاله د اسمانه څخه د جبرائیل علیه السلام په واسطه باندې عمر رضی الله عنه رایه ده قرآن نازلوي. یا ایها النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. دا آیات دا اسمان څخه نازلېږي
الله جل جلاله جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ته فرمائی اے نبی اے زما محبوبہ قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين خپل بیبیګانو ته وایا خپل ولونو ته وایا او د ټول مسلمانانو ولونو ته وایا یدنین علیهن من جلابیبهن تاسو چې کله د کور څخه وځي جلباب پر سر باندې اچوي جلباب واغه پردې ته ویل کیږي چې د سر څخه تر پښو پورې انسان پکې پټ وي دا یو رایه وه چې د عمر رضی الله تعالی عنه دا یو رایه وه قرآن نازلیږي دویم ده عبد الله ابن ابی ابن سلول دا رئیس د منافقینو دی دا سردار د منافقینو دی دا مشر د منافقینو دی او دا مدینه منوره کې اوسېږي ټول منافقین هغه د پر رایه باندې ټول يهود هغه د پر رایه باندې نو دا عبد الله ابن ابی ابن سلول دا لوی منافق دی عمر رضی الله تعالی عنه ډیر بد مرسخ راکله خو چون کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر آیا داوا بچا بکار نه لري کنه عمر رضی الله عنه په دا وخت را سر ور پرې کړی وای نو کله چې هغه مرسو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام المنظور کوي دغه منافق زوی به مسلمان دی دغه مسلمان د زوی په خاطر باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جنازې المنظور کوي عمر رضی الله تعالی عنه رالی ولیا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما زړه نه غواړي چې ته دغه منافق تر منځور کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم پر جنازه باندې ولاړ دی عمر رضی الله تعالی عنه د شاده خو د لمنه سخره کشوي د شاده خو د لمنه سخره نس جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي پرېږده عمر چې ظلمونځ ورکما الله جل جلاله قرآن نازلوي استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واورا کتاویا وارا دغه منافق د پارز ما څخه بخښو غواړي لا حمزه ودته بخښنه کوما او یا وارا استغفر لهم او لا تستغفر لهم کتبخښو غواړي کنه غواړي ان تستغفر لهم 70 مره کتاویا وارا دغه منافق د پاره بخښو غواړي ازما محبوبا زبایز کله بخښنه ورته وکما بعد کې څو ورته وای الله جل جلاله دا خو نازل سو دا خو ورته ویل ورسته کې ورته وای الله جل جلاله ولا تصلي عليهم ولا تصلي عليهم ازما محبوبا پر دې خلکو بیان منځ مکوا دل منځ څخه بم شو د منافق دل منځ څخه دا د عمر رضی الله تعالی عنه کارنامه وا دا رایه وا الله جل جلاله د اسمان څخه قرآن نازل کړ بل ځای کې دا منافقینو تهمت ولګاوي پر حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها باندې تهمت ولګي منافقینو ځان جن خلاص کې مسلمانانو په دې کې بساو کړ
ډېر لوی تهمت پر دې باندې ولګي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اریان پدی کې دي چې وسوکه څه واحده اسمان څخه ناراضي جبرائیل علیه السلام وحی راوړي الله پیغمبر ډېر پریشان دي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ډېر پریشان ده عمر رضی الله تعالی عنہ ډېر پریشان دي ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ډېر پریشان دي ټول صحابه کرام ډېر پریشان منافقین ډېر خوشاله په دی واقعه باندې دي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس جوړ کی شورا جوړ کړ شورا کې د صحابه او سخراوی رائے اخلي یو ته وای ستاره صد زما د اهل بیت په باره کې زما د کورنۍ په باره کې ابل ته وای ستاره صد ابل ته وای ستاره صد عمر رضی الله تعالی عنہ ته وای ستاره صد عمر رضی الله تعالی عنہ ته وای هذا بهتان عظیم اے دا الله پیغمبره دا سراسر جھوٹ دی دا مخامخ درواغ دی هذا بهتان عظیم دا خامخ درواغ دی دا یو لوی بهتان دی چې پر تا باندې لګېدلی او یا ستا پر اهل باندې لګېدلی هذا بهتان عظیم عمر رضی الله تعالی عنہ دا قول ورتوای قرآن ندی نازل سوی دروسا جبرائیل علیہ السلام وحی ندی راوڑی لیکن رایه د عمر رضی الله تعالی عنہ دا کله چې جبرائیل علیہ السلام د اسمان څخه وحی راوړي او پاکی کې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها داغه د صفاوالی په باره کې داغه د پاکوالی په باره کې چې وحی نازلیږي دا قول سره نازلیږي سبحانك هذا بهتان عظیم یو توري سره اضافه سبحانك هذا بهتان عظیم هغه د عمر قول ورته راځي والله تدمر محبوب الله جل جلاله اسمان څخه وحی نازل وی جبرائیل علیه السلام ته فرمایي یا جبرائیل لارسزما محبوب ډیر پریشان دي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بی حمدا او دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا غر لورم دا اغم ډیر پریشان او صدیق صاحب ملګری د پیغمبر علی السلام چې ابو بکر دی اغم پریشان دا وحی وسا او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیہ السلام وحی راوړي جناب پیغمبر علیہ السلام پر منبر باندې خيږي وټول اصحاب توي سبحانك هذا بهتان عظیم قول د عمر الله جل جلاله د خپل قران قول وګرځاوي سبحان الله دمر محبوبیته دا هغه عمر دا عمر ډیر صفات به انتها ډیر صفات زما خورای داوا چې یو بل واقعه سره زم کم بدی کی چې هغه دا محرم الحرام چې دا عاشورا د میاشتې چې دا د لسمه ورته ویل کیږي یوم عاشورا ورته ویل کیږي سړی د دې څه بیان به هم کوي لیکن که وخت الله جل جلاله دې مستایسته په حلالو کې وخت را نصیب کی را روانه جمعه کې و بیا ان شاء الله
که د الله جل جلاله رضا وه بیا به نو د دې عاشورا په باره کې څه بیان وکړو. خو صرف دا یوه خبره د سره واورئ چې د عاشورا د ورځې روژه نیول ډېر ثواب لري. که چا نیوی سوله ودې نیسي. دا نفلي روژه ده، فرضي نه ده، ښه مستحب عمل دی. که چا نیوله بالکل دې ونسي، ډېر فضیلت لري. یوه دې ونه نیسي، دوې روژې دې ونسي، یا لسم یولسم یا نم. دا نم لسم بس ونسي، دا ډېر ښه دي. نم لسم دا دوې ورځې روژه ونسي، الله به ورته ډېر ثوابونه په دې کې درکړي انشاءالله. که د چا ورته اراده وه، یا د زنانو یا د سپین ږیرو، د هر چا چې اراده وه. نو د عمر صاحب رضی الله تعالی عنه څه واقعات به بیان کو. حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه هغه وایي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وما واوردل د الله پیغمبر څخه چې هغه دا ویل عمر ابن الخطاب سراج اهل الجنه. عمر رضی الله تعالی عنه هغه به چراغ د اهل الجنت به وي، چراغ د اهل الجنت. دا ما واورد فبلغه ذلك، وعمر رضی الله تعالی عنه ته دا خبره ورسېدله، ولتا دا خبره کړې. فقال انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولیا حضرت علی رضی الله تعالی عنه تا دا خبر اوریدلې ده د الله د پیغمبر څخه؟ قال نعم. حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي هو یا عمر ابن الخطاب، ما بالکل د جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه ما واوریدله. قال اكتب لي خطك. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي ما ته پر خط باندې دا خبره ولیکه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه کلم کتاب چر واخستله او دا ورته لیکي بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله لیکي د بسم الله ما بعد وایي هذا ما زمن علي بن ابي طالب لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. دا ضمانت ورکوي، دا ضمانت ورکوي حضرت علی رضی الله تعالی عنه و عمر ابن الخطاب ته رضی الله تعالی عنه چې دا اورېدل کړي دي عن النبي صلی الله علیه وسلم چې حضرت علی رضی الله عنه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلي دي او سردار دو جان اوریدلې دي د حضرت جبرائیل علیه السلام څخه. جبرائیل علیه السلام اوریدلې دي د چا څخه؟ د الله څخه. څه ورته ویل ان عمر ابن الخطاب سراج اهل الجنه، چې الله جل جلاله دا فرمایي عمر رضی الله تعالی عنہ چې دی سراج او چراغ د اهل الجنت دی. دا ورته ولیکل پر کتابچه باندې ورته ولیکل. عمر رضی الله تعالی عنه کاغذ واخیستی پټه کړي، بیا خلکو ته ویل ول چې کله زه وفات سما زما په کفن کې دار سره کښېږدي. دا غټ خلکو غټ کارونه، دا لوی خلکو لوی کارونه دي. د چا څه ضمانت د چا څخه اخلي؟ علي ابن ابي طالب رضی الله عنه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم دی د هغې ښځې چې هغه سردار د جنت ته
چې فاطمه الزهرا ورته ویل کیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه ټوټه ده داغه خاوند دی او هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه اوریدل کوي هغه د جبرائیل علیه السلام اوریدل کوي جبرائیل علیه السلام د الله سره اوریدل کوي او دا په کفن کې اچي ول چې کله زه وفات سما زما په کفن کې دار سره کښېږ دی چې والله ته پیش کوم چې الله تا دا ویل سبحان الله تا دا ویل ما نه دی ویل علی رضی الله عنه ما ته دا خطر کړی دی زما په کفن کې دار سره کښېږ دی کله چې دی شهادت باندې ورسېدی نو صحابه هغه دغه کاغذ هغه د سره په کفن کې وسره کښې شوی وسره دفن کړي دا یو مقام چې رب العالمین جل جلاله وحضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه تورک جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي وإذا جنت للاړم جنت ته د معراج په شپه باندې زو جنت ته ور داخل سولما د الله جل جلاله د ملاقات چر شو سولما الله جل جلاله ورته ازما محبوبه اے سردار دو جهان زما پر جنتو پر نعمتو باندې وګرځېږه چې ما د مسلمانانو د پاره د کلمه خوان د پاره ما څنګه جنتونه څنګه نعمتونه تیار کړی څنګه د ملمستیا ځایونه می تیار کړی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زجد الله جل جلاله د ملاقات را شو سلمہ سدرۃ المنتهى تر علما حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام زما په انتظار دی ما ته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چیرې بزو ما ورته ویل د الله جل جلاله امر دی چې ولار زما او مل مستیا خانیه ورسا مل مستون ورسا و جنت لره ورسا چې ما څومره شایسته جنت تیار کړی د دې مؤمنانو د پاره د دې مسلمانانو د پاره د دې اهل الجنت د پاره دا غچا د پاره چې پرمځکه باندې ګرځي او محبت یې د چا سره وي الله سره عزیزانو مینه ازدک محبت ازدک د دنیا مجازي عشق پرېږدي حقیقي عشق دا د ځان سره راوړي چې کله په حقیقي عشق کې مبتلا سي بیا به تا ته دا زندگی معلومه شي چې دا زندگی نه ده دا ژوند دا هیڅ ژوند نه دی زنون المصری دا یو ډېر لوی بزرګ عالم تیر شوی دی خلکو د لیوانی نوم پر یو د باندې یې شو ول د کومه وخت لیوانی سوی خلکو به ورته ویل چې زنون المصری دا د مصر وو ولی د خدای وو لیوانی نه وو لیکن خو خلکو ته لیوانی نوم پر د باندې یې شو ول د څه وخت لیوانی سوی ول د هغه وخت لیوانی سلمه چې رب العالمین می و پیژندی دا هغه وخت لیوانی سلمه الله و پیژندی الله سره عشق راوله دا الله سره حقیقي عشق راوله جناب رسول الله په شوق باندې درود شریف وایست ګوري په شوق په زور باندې وایست ما ته څه خوند راکې نو چې تاسو په زور به ازمام جذبه پورته کیږي دغه به د مره تک شری جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جبرائیل علیه السلام را سره دی ما او د دواره څنګه پر څنګه باندې روانیو انډیوالي دا سپن کې یا الله د چا سره انډیوال دی څوک جبرائیل علیه السلام او امام الانبیاء جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دخلت الجنة فأتيت على قصر من ذهب
جنت لره ورلما په جنت کې یو ماڼۍ وینم یو قصر وینم د سرو زرو قصر دی معمولی قصر هم نه دی ډېر ښایسته قصر دی د سرو زرو څخه جوړ دی د سرو زرو قصر په جنت کې یو بنګله ده جوړه ده فقلت لمن هذا القصر هغه بیردار پر ولاړه ده چوکیدار پر ولاړه ده هغه ملائکه شتنه ورسکوم لمن هذا القصر دا معنی و بنګله ده چا ده دا کم یک بخت ده دا کم خوشبخته به وي په جواب کې راته وایي هغه ملائکه راته وایي لرجل من العرب دا د عربو یو سړی دی دا د هغه د پاره په عربو کې یو شخص پیدا کیږي یو سړی دی دا د هغه د پاره الله جل جلاله جوړه کړی ما ورته ویل انا عربي ما ورته ویل زه د عربو څخه یم جناب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې ما ودی ملائکه ته ویل چوکیدار ته ویل چې زه د عربو څخه یم لمن هذا القصر دا بنګله ده چا ده وی هغه بیا راته ویل چې دا د قریش ده په عربو کې د قریش یو سړی دی دا دغه د پاره ده بیا مې ورته ویل قلت انا قریشی زم قریشی یم لمن هذا القصر دا د چا د پاره ده قال لرجل من امه محمد صلی الله علیه وسلم دا د یو سړی د پاره په امت کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه په امت کې د یو سړی د پاره ده قلت ما ورته ویل انا محمد زه محمد یم زه د الله پیغمبر یم د چا د پاره دا بنګله جوړه ده لمن هذا القصر فقالوا لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولد عمر رضي الله تعالى عنه بنګله ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله د اسمان را شوسو صحابه ته دا بیان کړي وای ما د عمر رضی الله عنه بنګله او قصر ویل دی په جنت کې ډېر ښایسته قصر وو او دا مې اراده سول دا مې تمنا او ارزو وه چې دې قصر ته ور داخل سمه وی ګورم لیکن ما ته د عمر غیرت را په یاد شو برته مې قدم را شاته کړ چې ما زه به دې قصر ته نه داخلېږم عمر ډېر غیرتمن سړی دی عمر هغه څوک دی چې هغه ډېر غیرت لري هغه به بیا دا برداشت نه کړي عمر رضی الله عنه په مجلس کې ناست دی چې دا یې واورېدل د ژړا څخه ویل یا رسول الله زه به پر تا غیرت کوم پر بل چا هم نه پر تا به زه غیرت کوم دا هېڅکله نشي کېدلی ته زما معشوقه زه پر تا عاشق یم دا امکان نه لري دا امکان نه لري چې زه به پر تا باندې غیرت کوم ای د الله پیغمبره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ورته فرمایي څه ورته وایي عمر رضی الله عنه ته اول من يسلم عليه الحق يوم القيامه اول چې په ورځ د قیامت د حشرګاه پر میدان باندې سالم به پاتېږي هغه به عمر رضی الله تعالی عنه به وي د حشرګاه پر دا لوی میدان باندې او په دې سخت ورځ کې چار سړی به په تکلیف باندې وي عمر رضی الله عنه به خوشاله وي هیڅ مشکل به نه وي پر ده باندې واول من يؤخذ بيده فينطلق به الى باب الجنه چې اول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا فرمایي ملائکه براش عمر رضی الله عنه به درلاس ونسی د جنت او دروازې ته به بوزي وې دا د جنت یا عمر دا ستاسو د دنیا د کارنامې هغه بدله ده دا ستاسو جنت لی ورځه حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما
هغه روایت کوي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه ینادي مناد یوم القیامه اين الفاروق وی आवाज به وسی د حشرګاه پر میدان باندې یا تل زره قوم کې به یو आवाज وسی فاروق چیرې دی فاروق आवाज به ملائکه کیه چې الله دې غواړي عمر الفاروق چیرې ځان حاضر کا فيؤتي به الى الله تعالى فدبا دي براتك وسي والله جل جلاله تبيبوزي فيقال مرحبا بك يا ابا حفص هذا كتابك ان شئت فاقرأه وان شئت فلا الله جل جلاله بصور توايه ويا عمره واخذ هذا عملنا ماذا الله تمام معافك داس بخت مرشيره برابر وي الله جل جلاله ورتوي عمر رضي الله عنه ته وي عمر دا عمل نامه دا واخه کوي امسا خوشه ده کنه وي امسا خوشه ده ما ته د بخښ کړی ده ارڅ مې درته بخښلې دي ارڅ مې درته بخښلې دي عمر الله اکبر کبیره څومره لوی ذات څومره مهربان ذات دا د خوشحالۍ د پاره د حضرت عمر رضی الله عنه د خوشاله کېدو د پاره الله جل جلاله دا ورته وایي کته دا عمل نامه وایي کنه وایي ما ته د بخښه کړی ده فيقول الاسلام يا ربي هذا عمر اعزني في دار الدنيا فاعزه في عرصات القيامه اسلام براس اسلام دا اسلام تبع الله جل جلاله یو جسا ورکی یو بدن باور کی خله باور کی سترګې باور کی غوږونه باور کی خبرې به کولای شي دا اسلام چې راځي دا الله په حضور کې به ودرېږي الله په حضور کې به ودرېږي یا الله جل جلاله دا عمر دی دا عمر رضی الله تعالی عنه د دنیا کې ماته عزت را کړی دی اسلام به ورته وایي دنیا کې ماته عزت را کړی دی الله د قیامت په ورځ باندې به ودته عزت ورکړي اسلام به دا ورته وایي د اسلام عزت هغه دا و چې عمر رضی الله عنه اسلام راوړي چې کله د کلمه وویل په دارالندو بده زید ابن ارقم ابن ارقم رضی الله تعالی عنه په دې سرای کې صحابه ناشتي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دان ناشتي حضرت حمزه اسد الله الغالب دا د الله زمری دام ناشتي خبر سره چې عمر اسلام راوړي په دې نه خبر سوي چې عمر په اسلام کې داخليږي عمر د دې لپاره راوتلی دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر پرې کې او ابو جهل ته دا وروړي او سل وشان هغه د واخلې په انعام کې کور ته چې ورلې و د خپل خور و کور ته ورلې هلته هغه په قرآن باندې اخته دي دا هغه فاطمه نومېږي دا د خور فاطمه بنت الخطاب چې هغه د عمر رضی الله تعالی عنه خور ده هغه په قرآن باندې اخته د قرآن وایي هغه میړه هم ور سره دی او یو بل صحابي هم د ور سره دی د قرآن ورته شي د زید د ارقم ابن ارقم رضی الله تعالی عنه د کور څخه په پټه د مسلمانان بکړه د یو بل کور ته هلته به د اسلام و د خلکو ته ورشوي فاطمه رضی الله تعالی عنها اسلام راوړی دی د دغه اسلام راوړی دی هغه صحابي چې قرآن ورته وایي هغه اسلام راوړی دی عمر رضی الله عنه دروازه ورته کوله هغه دا ورکه د قرآن هغه یو ځای پټ کړله هغه صحابي هم پټ کی دی چې ورلې پرخش باندې راواچوله ولته رښتیا د دین څخه وشته خور ورلراله خور چې ورتراله عمر رضی الله عنه په چکه باندې ووهله چې ویواله دا غوژواله د غوژه څخه ولوي دی او دا غوژه او دا پزه یو څه ویني سوله چې ویني سوله هغه ورته وایي وای څوک چې اسلام راوړي ته وښنه ما اسلام راوړی دی تام د عمر خور و هغه څه غیرت ور سره ولکه څنګه چې د عمر سره غیرت ور سره دا خور و هغه د غیرت منوه ما اسلام راوړی دی ته ما وښنه ته پر ما باندې لاس پورته کې عمر رضی الله عنه لاس راایسته کی لا چې راایسته کی څه وشرمې دي ځان څخه چې پر زنانه باندې څنګه لاس پورته کوم بیا ورته وایي
وی تاسو کم قرآن وایه دا قرآن ما ته راوړئ. سبحان الله به یوه ګړي کې الله دومره تبدیل د زړو کوي. یو ګړی در مخه په سبا کې را روانو، بل ګړی وروسته بیا ګوره دا دی چې هغه په اسلام کې به دی داخلیږي. خور یې ورته وایي ته نجس یې، ته مشرک یې، غسل وکړه. د غسل ما بعده به تا ته دا ورکه په لاس کې در کوم، د قرآن ورکه به تا ته در کومه. عمر رضی الله عنه غسل وکړي، غسل چې وکړي قرآن ورکه را واخیستل. قرآن ورکه وایي در سترګو یې اوښکې بهیږي. سبحان الله. ورته وایي چې راته وښیه سردار دو جهان امام الانبیاء جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا راته وښیاست چې زه ورسم اسلام راوړم، پر لاس یې بیعت وکړم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې کور کې د ارقم په کور کې دی. عمر رضی الله تعالی عنه راغلی، دروازه ور وټکول. صحابه ورته وایي یا رسول الله عمر روان دی. حمزه چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د اکا زوی دی، هغه دومره زمری سړی و، دومره دلاور و د حمزه چې د زمریانو ښکار یې کاوه، د نورو حیوانانو ښکار یې رانه کاوه. دومره غیرت الله ورکړی و، د نورو حیوانانو شرمېدی، د زمري ښکار به کاوه. زمری خو به یې د زمري سره په مقابل کې هغه را ولاړ شو، یا رسول الله زه مقابله کوم، ته جن خلاص یې. داسې ابتدایي صحابه وه، داسې پر دین باندې مین صحابه وه، داسې د الله پر پیغمبر پر دې دوو سترګو باندې داسې مین صحابه وه چې در هر څه به تېر وه، در هر څه، در مال هم تېر وه، در اولاد هم تېر وه، در ځان هم تېر وه. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ولیا حمزه ته کښېنه. عمر رضی الله عنه په دروازه ورننوتی. جناب پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي و یا عمر هغه وخت نه دی رارسېدلی چې ته په اسلام کې داخل شې. تر دې ځیګر یې ونیوی، سره ویې ښوروئ. عمر رضی الله عنه دا دومره لوی سړی د الله په قدرت باندې پر دې زنګنو باندې وموښتی، دومره ټینګ سره وښوروي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې عمر رضی الله تعالی عنه هغه پر زنګنو وموښتی، ول یا رسول الله د کلمې دپاره راغلی، کلمه راوښه، اسلام راوړم. اسلام یې راوړي. چې کله اسلام راغی ول یا رسول الله موږ پر حق یو که نه؟ ول دا کفار پر باطل دی. ول بیا موږ ولې په پټه باندې ګرځو؟ ولې موږ په پټه باندې دا اسلام کوو؟ لمنځونه ولې په پټه باندې کوو؟ یا رسول الله ولې په اعلانیه باندې دا اسلام نه خپروو؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي یا عمر مسلمانان کمزوري دي ډېر، اوس وخت د دې نه دی. عمر رضی الله تعالی عنه تکبیر وایي، الله اکبر. زما ټوله کفار خبرومه چې څومره د اسلام سرسخته دشمن وي، هغه زه نن خبرومه، دروازه ورته کوم، ما اسلام راوړی دی. عمر رضی الله عنه کور پر کور باندې دروازه پر دروازه باندې ګرځي، دروازه ور وټکوي. هغه کافر ورله راوځي، وایي څه خبره ده؟ وایي ته نه خبر؟ هغه ورته وایي یا. وایي عمر مسلمان سوی دی، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. هغه دروازه بنده کړي، په کور باندې ننوځي، نور هېڅ نشي ورته ویلی. د عمر د بیرې د وهمه څخه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایي دوه سبه جوړ کړه. یو سر کې عمر رضی الله تعالی عنه د یوه سب په سر کې چې دی هغه عمر رضی الله تعالی عنه دی، توره په لاس کې، په بله خوا کې حمزه اسد الله الغالب زمری د الله جل جلاله دا د بل سب په مخ کې روان دی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دوه سپو په مابینځ کې روان دی. د تکبیر چغه پورته کیږي، د دغه دارالارقم څخه راوځي، پر بیت الله شریف باندې صحابه طواف کوي. دا هغه اولنۍ ورځ د اسلام وه چې الله جل جلاله په عمر رضی الله تعالی عنه باندې اسلام دومره معزز کی، دومره بختور کی او دومره مختګه وکي.
دا هغه اولنۍ ورځ وه. په دې ورځ باندې و ده ته د فاروق لقب ورکول سو. نو ورځ د قیامت راځي دنیا کې عمر رضی الله تعالی عنه دومره د اسلام عزت ورکي و اسلام ته دومره مختګ ورکي. په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې به اسلام ودرېږي. هغه اسلام به و الله جل جلاله ته عرض وکړي و یا الله زه اسلام یم، عمر دا عمر دی، دا هغه څوک چې دنیا کې ما ته عزت را کړی و، یا الله د قیامت په ورځ باندې به وده ته عزت ورکوي. سبحان الله. اسلام به دا ورته وایي، دا د اسلام وینا ده. بیا وایي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هغه وایي وای ورځ د قیامت کې به دا دغه ولګو مامو ته نټر ولګو بیا به د عرصات پر میدان باندې به یو وشه به پیدا شي. الله جل جلاله به په خپل قدرت باندې یو وشه ورته پیدا کړي. هغه وشه به د نور وي، د نور وشه به وي. ثم يكسى حلتين لو نشرت إحداهما لفطئت الخلائق. بیا به یو دوی ګنړې وده ته ور واغوستل شي، دوی جامې به وده ته ور واغوستل شي، او دومره قیمتي دومره لویې جامې به وي که چیرې دا وغوړول شي دا یوه دانه ټول د 18,000 قوم چې د عرصات پر میدان باندې ولاړ دي دا به ټوله پټ کړي، دومره لویه جامه به وي. ثم يسير بين يديه 70,000 ملک، او یا زر فرشتې به د په مخ کې د استقبال دپاره به رواني. لکه هغه یو څوک چې د یو چا کره ورځي په استقبال کې خلک ورته درېږي، د عمر رضی الله تعالی عنه په حضور کې به اویا زره فرشتې دا به روانې وي. عمر رضی الله تعالی عنه به ورسره روان وي، دا به و جنت ته رځي. ثم ينادي مناد يا أهل الموقف هذا عمر ابن الخطاب. دا به د عرصات په میدان کې به دا ګرځي روان به وي او نارې به وهل کېږي. یو منادي یو اواز کوونکی به اواز کوي ای خلکو واورئ دا عمر رضی الله تعالی عنه دی. ټول خلک به وپېژني او وبویني چې دا عمر رضی الله تعالی عنه دی. دا چې دی کله به شهادت باندې رسیږي. ابو لؤلؤ مجوسی دی، دا د ایران اوسېدونکی و، اتش پرسته و. دا ایرانیان نه دي، ایرانیان دا شیعګان دا تر اوسه پر قبر باندې په عراق کې طوافونه کوي. د دې ابو لؤلؤ د دې مجوسی د دې کافر د دې بدبخته چې دا عمر رضی الله تعالی عنه په شهادت باندې رسوي، د یو خنجر جوړ کړي او پر خنجر باندې زهر واچول، د زهرو په اوبو باندې ولاړی. نو دواړې طرفونه یې ورتېره کړله. نو د سهار پر لمانځه باندې عمر رضی الله تعالی عنه هغه صفونه برابروي. مسجد نبوي دی، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسجد دی، و پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې نږدې ورته پروت، ابو بکر رضی الله تعالی عنه د دې نږدې ورته پروت، عمر رضی الله تعالی عنه د سهار جمعت ورکوي. ابو لؤلؤ المجوسی هغه ځان په یو شړۍ کې پیچلی دی رالی، عمر رضی الله تعالی عنه یې په نس کې به خنجر باندې ووهل. چې صحابه وټینګاوي 14 صحابه کرام یې زخمیان کړل، 14 صحابه کرام چې هغه به ټینګاوي د په یو بغل بل بغل باندې دا صحابه وال 14 صحابه کرام دا زخمیان سوله. د ابو لؤلؤ المجوسی اخري صحابي شړۍ پر وغورځوله، ابو لؤلؤ یې ټینګ کې بندي یې کړي. عمر رضی الله تعالی عنه زخمی سو، چې زخمی سو دی وختو کې دا د ذوالحجې د میاشتې چې دا 13 میاشت دا د لوی اختر میاشت وه، د دې 28مه تقریبا داسې وه، 28مه ورځ وه چې ابو لؤلؤ المجوسی دا کارنامه وکړله
عمر رضی الله تعالی عنه 2 ورځې ژوندی و، 2 ورځې تقریبا یا 3 ورځې ژوندی و، بیا دا و چې دی په شهادت باندې ورسېدی. اخر کې چې دی شهید کیږي، چې دی په شهادت باندې رسیږي. عبدالرحمن او عبدالله دا دواړه زامن دا صحابه دي، دا هم دلې ورته ولاړ دي. بیا دا خپل زامن واستوله وحضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته ولورسه وحضرت عائشه ته وایا ورته عمر اجازه غواړي، عمر اجازه غواړي، عمر اجازه غواړي چې په دې خونه کې د خپل دوه انډیوالانو سره چې یو جناب رسول الله دی بل ابو بکر دی چې د دې سره دی دلته دفن سي، ځکه ژوند هم د دوی سره تیر کړی دی، چې مرګ هم د دوی سره سي او په قیامت کې هم د دوی سره راپورته سمه. دا مې ارزو ده، دا مې تمنا ده. ورته ووایه، ورته عمر وایي، ما ورته وایه چې امیر المؤمنین زما امارت ختم سو، زه نور امیر المؤمنین نه یم، پر جنازه باندې پروت دی، روح لا تر اوسه نه دی ورکړی. هغه ورلی اجازه جن غواړي. حضرت عائشه سرنګونه پرته ده، هغه په ژړا ژړا کې ورته وایي ول ما دا ځای د ځان لپاره ټاکلی و او چې د عمر تمنا ده بالکل دا ځای د قربان دی، د خپل د انډیوالانو سره د یو ځای پټ سي دفن یې کړي. د زوی رالی بچی رالی و عمر رضی الله تعالی عنه ته وایي وایي د خوشحالۍ زیری دی. ول حضرت عائشه رضی الله عنها اجازه راکړله، ول نه 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 دا اجازه نه منم چې کله زه مړ سمه اوس ما جنازه مو واخیستله، بیا د دې دروازې و مخ ته کښېږدئ، بیا دا غږ ورته وکړي دا عمر اجازه غواړي، دا عمر مړ دی، اوس په ژوندون کې به زما سره شرمېږي، ما ته به اجازه وکړي، فصله مرګه بیا تاسو اجازه جن واخلئ. هغه ورته ویل سیده د عبدالله رضی الله تعالی عنه په ځیګر کې سر مبارک پروت دی. د عمر رضی الله تعالی عنه اخري سکلیه دی، اخري وخت دی. وزوی ته وایي سر میله که، سر میله که جوارې پر دې مځکه باندې کښېږدمه، سر یې پر مځکه باندې کښېږ شوی، خپله ژره مبارکه پر دې خاوره باندې موږي. یا الله څه به راسره وکړي، یا الله د عمر سره به څه وکړي، عمر د روان دی، یا الله څه به ورسره وکړي، مغفرت به ورته وکړي که یا الله هېڅ نه غواړم، یا الله چې صرف عمر ته مازې مغفرت وکړي، بس دا د عمر دپاره لویه نیکبختي ده، دا لویه کارنامه ده، د دپاره ده. ژره مبارکه د سترګو څخه اوښکې بهیږي، ژره په خټو باندې ولړل سوله. او زوی یې ورته وایي چې مخ به در صفا کوئ، نه 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 نه، چې الله ته به دې سپېره مخکې ورسم، ګوندې خدای د الله رحم را باندې وسي، ګوندې خدای د الله رحم را باندې وسي. عزیزانو پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه فرمایي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه فرمایي؟ وایي زه او ابوبکر او عمر د دې حجرې څخه به دواړه، یو به یوه بغل ته بل به بل بغل ته، دا به د دې قبرو څخه راپاڅېږو، خو د الله حضور ته به ځو او دواړه به ما سره څنګ پر څنګ دا به و جنت لره را سره ځي. عمر فی الجنه، ابو بکر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علی فی الجنه، ابو طلحه فی الجنه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دنیا کې د جنت زیری ورکوي، دنیا کې د جنت زیری ورکوي، لیکن عمر رضی الله تعالی عنه وایي ویا الله څه به راسره وکړي، یا الله کوم عمل به راسره وکړي، مغفرت به راته وکړي که یا روح واخیستل سو، لاړې چې روح واخیستل سو. حضرت عائشه رضی الله عنها هغه خوب ویني، هغه وایي وایي زما په حجره کې 3 سپوږمۍ راشوسولې، 3 سپوږمۍ مې ولیدلې په دې خوب کې، 3 سپوږمۍ راشوسولې. پلار ته مې وویل بابا جان ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته مې وویل ما داسې خوب مې لیدلی دی، زما په حجره کې 3 سپوږمۍ وې. ول د دې خوب ترجمه به بیا واورې. کله چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات سو، ابو بکر رضی الله تعالی عنه ول راته رالی ما ته ویل ول دا یوه سپوږمۍ سوله، ولې صحابه ول دا یوه سپوږمۍ ده. کله چې
ابو بکر پسې وفات سو ول بیا مې دا وویل چې دا دویمه سپوږمۍ ول درېیمې ته مې انتظار و چې درېیمه سپوږمۍ به کومه یې عمر ته مې پام لا نه و چې دا و چې عمر رضی الله تعالی عنه په شهادت باندې ورسېدی انا لله وانا الیه راجعون الله دې د ټولو شهیدانو شهادتونه قبول کړي الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د دوی پر نقش قدم باندې روان سو الله دې په موږ کې دا جرأت پیدا کړي الله دې په موږ کې دا شجاعت پیدا کړي الله دې په موږ کې دغه اسلامیت راولي لکه څنګه چې په عمر رضی الله تعالی عنه یا په نور صحابه کرامو کې دومره شجاعت او دومره غیرت واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين